بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم دوستانو، زه سلیمان عابد افغان نن بیا د ښه تخنیک او چل سره ستاسو په حضور کې حاضر یم. نن موږ بحث کوو یو دوه کوډونه، داسې مهم کوډونه چې کوم موږ مستري ته حاجت نه لرو. لکه کله زموږ لاسپیکر خراب شي، کله زموږ میک خرابي، زنګ وهو چاته آواز نه ځي، کولی شو خپل میک په کور کې چک کو. هغه چل به تاسو ته وښیم څنګه کولی شو خپل میک چک کو، خپل سپیکر چک کو، یا بل کوم مشکل زموږ موبایل کې راځي هغه چک کړو. نو کولی شو په اسانۍ سره موږ کور کې چک کو، مستري ته حاجت نشته. نو د هغې دپاره ویډیو شروع کوو. اول طریقه دا دی، فون باندې به کلیک کې، دلته به یو کوډ زه تاسو ته وایم، هغه کوډ به دلته ووهئ. کوډ داسې دی، اول به سټار ووهئ، بیا به هیش ووهئ، بیا به 0 ووهئ او 283 مطلب 283، بیا به هیش ووهئ. چې کله دا کوډ ووهئ ډایرکټ اټومیټیکلی دغه مینیو تاسو ته خلاصیږي. دغه کولی شي خپل سپیکر تاسو چک کړئ، خپل میک هم چک کړئ. لکه تاسو موبایل اخلئ که نه، تاسو نه پوهېږئ میک جوړ دی، سپیکر جوړ دی. سپیکر خو موږ چک کولی شو هر څه باندې، لکه سندره ولګېبل. دا یو طریقه. څنګه کولی شو چک کړو؟ دلته وګوره سټارټ آر سی وي، څنګه معلوم شو؟ ځکه معلوم شو چې زموږ اواز هلته ځي او ډایرکټ هلته موږ ته وباسي. غواړم دا غټ سپیکر چک کوم سره د میکه. دویم طریقه، دویم طریقه چې کله زموږ موبایل ایمرجنسي کال ښایي، لکه چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو انتن نه ورکوي، چاته نه ځي، داسې سیم کارت مشکلات ورکوي. نو موږ څنګه پوهېږو چې دا و سافټویر مشکل دی او که د هارډویر مشکل دی؟ اوس چې وړې مستري ته مستري به درته وایي چې او دا ستا هارډویر خراب دی، چې سافټویر ورته وړی هغه وایي هارډویر خراب دی. نو داسې مشکلاتو کې راګیرې، تو کولی شي کور کې چک کړي چې او دا د هارډویر مشکل دی که د سافټویر مشکل دی. بیا کولی شي چې هغه هارډویر والا ته ویسي او سافټویر والا ته ویسي. لکه اوس زما موبایل جوړ دی، کله کله زموږ موبایل کې داسې کې لیکي ایمرجنسي کال. اوس فلحال خو زموږ موبایل کې لیکلی دی چې لکه دا سیم نوم راځي، اتصالات راځي، یا بل نومونه ورباندې راځي. چې کله ورباندې اتصالات او دا نومونه نه راځي، بیا ته کولی شي چې هغه وخت کې خپل آیمي نمبر چک کړي. IMEI، د IMEI دا د څه شي مخفف دی، څه دپاره استعمالیږي؟ دی فل ویډیو دی. تاسو کولی شئ چې پلی لیسټ کې ویډیو یوټیوب کې زما دا ویډیو وګورئ، ولیکئ وټس IMEI او یا ولیکئ IMEI څه شی دی، پښتو کې ولیکئ. نو کولی شئ تاسو هغه ویډیو وګورئ. زما ویډیو دی، ما جوړ کړی تاسو ته ستاسو د فایدې لپاره. خو اوس موږ هغه فایده دلته چې کوم فایده لپاره استعمالیږي هغه وایو. دلته به 0 ولیکئ، 0 نه 17#0 هیش به ووهئ. دې ته وایي IMEI نمبر. زما 2 سیم کارټه خوري، نو ځکه IMEI 2 دانې دي، اول دا دویم دا. دې ته وایي IMEI نمبر. چې کله هم ستا ایمرجنسي کال وښودل، تو غواړې چې دا د سافټویر مشکل دی که د هارډویر، نو دلته به راشي IMEI چک کړې. چې کله دا کوډ ووهئ او IMEI نمبر دی راغی، پوه شي چې دا د هارډویر مشکل دی. یا به ستا سیګنل خرابي، الکانټینا به د خرابي، انتن کمزوری، یا به سیم جاکټ د خرابي. هغه به هارډویر ورته وایي چې مستري ته به ویسي، هغه به ته پوهېږي، هغه به الی.
نو حاجت نشته چې اوس ته لاړ شي سافټویر ته ورشم که هارډویر ته ورشم داسې زحمت بس کور کې چک کا او آی ایم ای آی کوډ چې دی د آی ایم ای نمبر جوړ دی چې کله جوړو پوه شي دا د سافټویر مسله نه ده د هارډویر مسله ده مستري ته ووایي چې هغه به جوړ کړي خو چې کله دا کوډ دی ووهو او دا آی ایم ای آی رانغی بیا ته پوه شه چې دا د هارډویر مسله نه دی زما سیم جیکټ جوړ دی زما انټینار سره جوړ دی ته کولی شي بیا سافټویر والا پسې ورشي او دا به درته کیبل ورکړي او دا به جوړ کړي دا یوازې دې موبایل کې نه د هر یو موبایل کې زه به تاسو ته دلته وښیم خپل موبایل کې د ساده موبایل کې به تاسو ته وښیم دې کې چې دا کوډ ووهې لکه ګوره زه ستاره هیش صفر او شپږ وهم که نه او هیش ووهم ډایرکټ ګوره آی ایم ای آی نمبر راغی چې کله په داسې موبایل کې دا راغی پوه شي زما هارډویر خراب دی او سافټویر مشکل نشته دا و د نن ورځې ویډیو الله دې وکړي چې ستاسو دا ویډیو خوښ شوی او محترمو دوستانو چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښ شوی لایک مه هېروئ تر بلې ویډیو په الله مسپارم خدای